زما نوم شبنم دی او زه د شاکر کاکا لور یم. راحتونه په دلو پراته هر ټیم راته نصیحت او نصیحت. تور شپه تور تیاره د اشنا کینا والله کتې کم خو په نځي دا خبره دروغ وکنه د دې مراد به قسم خان دا هر څه په ما پرې د خانو دا بډاډا لږوندې داجي دلالان له د واده څخه هم کور کول غواړي. بچې اوس فیصله ستا لاس کې ده. دا دی خو توتو ناستی دی او زما داجي ما ته وي چې سپي د له مخې له درشي نو فرښتې هم د سړي نه اوچتې شي. داجي ما ته د جرګې فیصله منظوره ده. هلکه طلحه دا زما د خور ته څه وایي؟ ما خو دې د بجلۍ تپوس کو چې ستاسو بجلي شته که نشته. خلک یې نه تشپاڼیا ولې د بجلۍ را دفتر درته زموږ کور ښکاري څه ساک د شړشمو بیبي له وړمه داجي هسې د راله لالا خفه کو او اجازه وخورې والمه خو زما ستا خبرې به وروستو دا د سپي لکۍ ده که دا سل کاله نچکې بند لګي نو هکسې به کږئ. ډېر بېکاره سړی ډېر بېکاره خو کله کله داسې ښکلې خبره دی د دې خولې نه وخیږي. خلک ښایي جینکو ته ډډې ووهي زموږ څلورم کال د دا دیوال هم په نصیب رسېدلی دی. او د پټو دا ډاګونه نیک ته رسې شبنم چې دا د تره د اوږدي سره په پټي کې داسې جوړه ګرځي ته به وایې چېرته نکې شوې خپو سیلی دې نه کړمه په جنګ کې خو تېښته نیمه بادري ده. داجي د جرګې مشرانو څه فیصله وکړه؟ ناصر خان وایي چې ګڼو کومه نو شبنم به راکړي په سپاره کې. ستا د لاسه زما د ګل په شان ورور مړ دی. او یو خبره مې یاده ساته ته زما خزانه د دې کور نوکر نوکره. هغه رحمان بابا رښتیا ویلې چې کله کله دوران خوي د غم خپل پردي پکې معلوم شي درته. نه مې پیغور درکړی دی خو ستا د تره زوی تا سره ډېر زیاتې کړی دی. اوس په ځان کې غیرت راوله او د خپلې مینې تپوس په خپله وکړه. زما خو فرض و او درته مې ووې نور کار ستا دی اشنا. دلته ژوند په لوی منافقت کېږي دلته ژوند په لوی منافقت کېږي زهره دفا د ویران ته ژوند کوي